د کندوز ښاروالۍ هوټل ده. د دې ولایت علماء کرام، سپینګیري او قومي مشران رابلل شوي تر څو د هیواد له امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایاتونو اوریدو وزارت څخه د لا ینحل قضیو څیړنو اوریدلو په موخه ورسره ناسته ترسره کړي. مسئولین د کندوز ولس او دولت ترمنځ اړیکه د قناعت وړ بولي. د خپل سفر په اړه یې داسې وایي چې دلته موږ د ولسي خلکو شکایتونه واورو چې د نظام د منصبینو څخه کوم شکایت دوی ولري هغه په هره نوع اچوي، نو چې هغه شکایت موږ راواخلو، هغو ته د حل لاره پیدا کړو، د ولس دا کوم درد چې دی، دا کوم تکلیف چې دی، هغه رفع کړو. په ورته مهال د دې ولایت مخاور چې په نننۍ غونډه کې برخه اخیستي د ملي تلویزیون خبریال سره په مرکه کې داسې غونډې د ولس او دولت ترمنځ د واټن له منځه وړلو په برخه کې ګټورې بولي. وایي چې د اسلامي امارت له پلاوي سره یې ناسته په هیواد کې ښې حکومتولۍ ته هیلهمند کړي دي. چې واقعا هغه څوک چې شکایت لرده او هغه به خپل شکایت ورته کوي، خو زه په دې متأخر یم که دغه رقم باندې برنامه باندې هر همیشه مسؤلین راځي د خلکو نه پوښتنه کوي، د خلکو دلچسپي له امارت سره ډېرې زیاته کېږي. او دا نور چې حیاتان راغلي وو موږ ته ډېرې ښې خبرې وې او موږ ته روحیه راکړه د ملت ته، د خلکو ته، او ډېر ارزښتمنې خبرې وې. ډېر ښه حکومت ده، د موږ هر مشکلاتو ته موږ همیش تللی سو، هېڅ بدون چې موږ ولایت مقام ته ځان رسولی ده، ورتلی سو ملت. نورې مشکلات هم چې په قمندانۍ کې دي موږ همیش ورغلي یاستو. د موږ قمندان صاحب که امیر صاحب د امنیت ده که د استخباراتو رئیس ده، دا ټول مشکلاتونه د موږ اورېدلي دي. د یادولو ده چې داسې مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایتونو وزارت پلاوی له کندوز میشته ولسونو سره د ولس او دولتي مسؤلینو ترمنځ د پاتې قضیو د څیړلو او حل کېدلو په موخه ناسته ترسره کوي چې د دې وړاندې هم د اسلامي امارت له بیلابیلو وزارتونو لوړپوړي چارواکي کندوز ولایت ته راغلي او دلته یې له میشتو اوسیدونکو سره د ښې حکومتولۍ په برخه کې لیدنې او کتنې کړې وې.